ابن قیم رحمه الله وایي لمونځ رزق ډیروي، روغتیا ساتي او ناروغۍ له منځه وړي، زړه ته قوت او روښنایي ورکوي، مخ ښکلی او روښانه کوي، بدن ته خوښي وربخي، د بدن په غړو کې تازګي پیدا کوي، سستی له منځه وړي، د سینې د پراخوالي سبب ګرځي. لمونځ د روح غذا ده، د الله تعالی د نعمتونو ساتونکی دی، د الله تعالی له عذاب څخه د ساتنې، له شیطان څخه د ژغورنې او د رحمان ذات سره د نږدېوالي وسیله ده. لنډه دا چې لمونځ د روح او بدن په ساتنه کې ډیر رول لري او د دواړو ساتنه کوي. نو ای ځوانه، دا چې د لمانځه د دومره ډیرو ګټو له خبرېدو وروسته هم لمونځ نه کوي، نو یقینا ته له خپل ځان سره ډیر ظلم کوي. نو راولاړ شه، خپل رب ته په صدق سره توبه